حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما کر یوزل حضور پاک ملاستو دو گرمی ونو پا تندی مبارک خولا راغلی و نو ما یو شیشه را واغشتا او اغا خولی تا می اونی ولا چه دا اساس کی پا دی بوتل کی پا دی شیشه کی را پریوزی گوتی خونوڑم ورلا وچی را پریوزی پکے ویدے کہ حضور پاک را ویخ شو وی ما تا وی سکے ام سلیم میں دا اللہ رسول استاد خولی تا میں دا شیشه نیولی دا وی حضور پاک پا تندی گوتا مبارک کی خواہ دا او طول خولی ما تا پاغ شیشه کی رانا چون کلا وی ما تا وی پا دی سکے دا ورخا پا دی سکے ماوی دا اللہ رسولا دا با دا بیمار دا بیماره دا پارا پکار راولم او دویم بے دا خوشبوئے دا پارا پکار راولم پتاو لگی دا کہ دا حضور پاک خوالا مبارک خوشبوئے وی قسم دا چی پا مون کی بسوک ناجوڑ شو پا خاندان کے نو ما با اغا دا خصائص کبرا کے سیوتی لکلی نو ما با اغا بوتل را واغشتا غا شیشا او پا اوبو کے با میں کے خوادا معمولی با میں گتا لمدکل پا اوبو کے با میں کے خوادا وی مریض دا با پی خدای پاک شفا ورکو او چې چرته به واده خاده لتلم نو ما به ګوته په هغه خوله مبارکه د رسول الله مبارکه کېښوده او هغه به مې په ځان پورې کړه وایي چې واده بله به لاړم ما ته به ښځو وې چې ام سلیم دا څه خوشبو دې پورې کړې ده داسې خوشبو خو مونږ چاته نه ده کتلې ما به وې دا زما د دواړو جهانو د مبارک سردار د خولې خوشبو ده نو د رسول